بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې زه خپله سرمایه، خپل مال، خپل جایداد په ژوند کې پر خپلو زامنو باندې، په خپلو لوڼو باندې تقسیمول غواړم. د دې صحیح طریقه به څه وي؟ فتاوا قاسمیه جلد نمبر 20 صفحه نمبر 365 هغه لیکلي دي چې ستا په ژوند کې ستا ټوله مال دولت چې کوم دی هغه ستا دی، ته تنها ته د دې مالک. ستا په ژوند کې نه ستا زوی په هغه کې حصه لري، نه ستا لور حصه لري، ټوله ستا دی. نو که ته تقسیمول غواړې، اول چې څومره خپل ځان دپاره جلا کوې جلا کړه، بیا د خپل کور والا دپاره څومره جلا کوې جلا کړه. چې کم پاته سو دا ته کولی سې که چیرې ستا په اولاد کې یو ډېر غریب وي، د هغه اولادونه ډېر وي مثلا، او دی ورته کمزور وي، هغو ته یې څه ډېر ورکړي. او که څوک ځوان وي یا اولادونه ځوانان وي، هغه ته یې څه لږ ورکړي په خپل ژوند کې، او لوڼې ټولې د زوی برابر ورکړي په ژوند کې. دا چې ته که چیرې وفات سوې، بیا به هغه میراث چې کوم دی دوې خوندې په یو ورور شمار دي. په ژوند کې ټولو ته برابر ورکړي. انصاف دا دی چې ټولو ته برابر ورکړي. که چیرې یو زیات ضرورتمند دی، حاجت یې ډېر دی، اولادونه کشنیان ډیر دي، نو هغه ته که څه زیاتو ورکې هم څه اعتراض د شریعت په رڼا کې نسته. ستا خپل اختیار دی په څه رنګه چې کوې. البته د ضد د وجې یو اولاد محرومه کول سخته ګناه ده چې صرف ستا هغه زوی خوښ نه دی، نور دی نه دی چې دی ضرورت نه لري، نه، صرف ستا خوښ نه دی، په دغه وجه ته دته نه ورکوې، کمې ورکوې، نو په داسې صورت کې بیا ګناهګاره. البته که یو ضرورتمند وي، هغه ته ډېر ورکړې څه مشکل نه لري. که ټولو باندې برابر تقسیم کړې هم څه مشکل نشته. په حواله سره د البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 490 د هغه رنګه اعلی سنن جلد نمبر 14 صفحه نمبر 160 تکمیله فتح الملهم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 15. والسلام. ستاسو د دینی او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.